سو ورځې مخکې په دې اخبارونو کې راتله چې پاس به یو دوه ستوري جنګیږي او قیامت راځي. اوس زه خلکو تنګ کړم چې رښتیا قیامت راځي. بعضې وخت کې به غوسم راله، بعضې وخت کې به سمه خبره وکړه، څه وخت کې کږه خبره وکړه. ستارې به جنګیږي او ستارې به صاحبه په پلاني ملک غورځېږي او ساوت افریقا باندې او امریکا باندې او پلانې باندې او 300 کیلومیټر به یو ټوکړی داغې او اسې دې خلکو تاریانو ماچ نو یو پوه غوندې سړی و داسې پوه سو نیک غوندې و غوسه خو راله ډېره خو یو دوه شعره مې ورته ووې چې دې ګیرې ته دې مو ګوره، دې سنتو ته دې مو ګوره، د شان شوکت ته دې مو ګوره او د قرآن نه دومره ناخبرۍ ته مو ګوره. ځان نه دې بلکل نظام الدین اولیاء جوړ کړی چې په لاره روانې خلک به وایي چې نظام الدین اولیاء روان دی. الله بندگان استاد شکل ته چې ګوري خلک څه انتظار به کوي او چې په خبره نه پوهېږي دې نه به څه انتظار کوي. عزیزانو عرض مې دا و چې دنیا پریشانه وه چې هله قیامت راځي او ستوري دوو جنګېده پاسو د شپې 12 بجې به زما یو کشر زوی دی هغه ما ته وایي چې دادا بېګاله به 12 بجې رښتیا قیامت. ما ورته ویل چې قیامت خو یقیني دی او داسې چلو که چې دې کوټه کې سمله کېدی شي چې یوازې کوټه کې راودي نه نیسي. نو څه مې ورته ویل قیامت خو قرآن نن نه 1500 کاله مخکې ویلي دي. اوس آثار قیامت به صحیح آثار قیامت بدایي چې اول به امام مهدی پیدا کی. امام مهدی به په مدینه منوره کې پیدا کیږي، سید قوم سره به تعلق لري. بیا به د بیت المقدس په مناره باندې عیسی علیہ السلام را کوزیږي د اسمان نه چې تر اوسه په اسمان کې ژوندی ناست دی. دا عیسی علیہ السلام به بیا په دې ځمکه 40 کاله دې حکومت کوي. هو د مانځه ټیم چې راشي نو عیسی علیہ السلام به په خپله مخ کې امامت نه کوي، امامت به د رسول الله په امتی پسې منځ کوي. ولې چې د عیسی قانون منسوخ شوی دی او د رسول الله قانون به تر قیامت پورې جاری وي. نه به چلی خپل قانون نه او 40 کاله به په دې ځمکه حکومت. هغې نه بعد به بیا دجال را پیدا شي. هغه دجال چې دی فی الحال ژوندی دی. دا لیدلی چاو مشکات کې چې کوم روایت راځي ټول مولیان دی چې مړه کړی. هغه دجال فی الحال ژوندی دی په سمندر کې اوسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وی جی زه اسلام راوړم. ولی وی په کشتۍ کې سورم او اوبو مې کشتۍ له دیکا ورکړه. یو داسې ځای ته بوتلم چې هلته یو سړی ناست و په یو سترګه ړوند او ما ورسره خبرې اترې شروع کړې. راته وی چې زه دجال یم او زه به دنیا ته دروځم او دا ټوله دنیا به صاحبه پایمالوم. په قرب قیامت کې به زما ډیوټي دای په خر به سورم او ټوله دنیا به زه پایمالوم. زه دجال یم. فی الحال دجال ژوندی رونه خو ډېر دي که دې خیال کړي په پاکستان کې هم د دجال رونه ډېر خو لیکن فی الحال چې دی دجال ژوندی دی او په خر به سوري. خوناکه خبره پکې بله څه ده؟ خوناکه خبره پکې دا ده چې دا دجال څه وخت کې راوځي او په خر سوري او منډې وایي نو دا خر به خاشنه کوي. او دا زمونږ د زمانې خر مو ګوره نو که خیال دې کړي دی دا خاشنه ډېر زیات دي سم یو دومره ډېرې وباسي خر. اوس چې د دجال خر به څومره لوی خدای خبر او د هغې خاشنه به څومره ډېر. دا خر چې خاشنه کوي نو مونږ او تاسو به ورپسې او خاشنه به راوچتو چې دا مټیی ده منی ده. کومو خلکو ایمان چې قرآني هغه په دې خبرو نه ځي که به امریکا به وایي چې قیامت راغی نو زه ته به منې د امریکې پر کټیه یا پیرنګی به وایي چې قیامت راغی نو ته به وایې چې قیامت راغی. تاسو مغسې د پیرنګیانو پر کټیې د سړي زامن شوي نه یې که خانان او نوابان او جایګیردار د پیرنګیانو پر کټیان دي خو څه یې وله ورکړي دي نو مونږ له سره کړي هغې زن طلاق و چې تاسو مغسې د پیرنګیانو پر کټي توپ کوئ دا خانه او نوابیو. نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای رانیولي یې خدای د قیامت نه وړاندې په هغه ورځ خو به م رانیسي خو جدا ورځ ده په دنیا کې خدای رانیولي یې په دنیا کې. عزیزانو دا اندازه تر اوسه پورې
انسانی عقل نه د لګولې چې دا الله دا ملک څومره دی او دا الله د ملک دا مخلوقات چې دي دا څومره دي دا اندازہ تر اوسه پورې اس انسانی طاقت نه ده لګو. تاسو دا حشرات وګورئ، په دې حشراتو کې داسې څیزونه شته چې د انسانانو ته نامې هم نه ورځي. په دې ماشو کې وګورئ تاسو سوونه او زرګونه قسمه نامې هم چاله نه ورځي. په حیواناتو کې وګورئ، په ځنګلو کې داسې قسمه حیوانات شته چې نامې هم چاله نه ورځي، تر اوسه پورې چا لیدلي هم نه. بیا دا ملکونه وګوره د دې ځمکې د پاسه، یو امریکا وګورئ داغه طول او عرض به معلوم نه کړئ. بیا داغه نه یو په دوه وګورئ لوی روس ته، بیا چین وګورئ، بیا استرالیا وګورئ. عقل به مخزي چې زرګونه میله مربع میل کې یو ملک پروت. دا ستا ملک خو کل بل 2.5 فټه دی کنه، دا خو د ملک نه دی. نو عزیزانو دی تخلیق ته چې سړی ګوري د انسان عقل بالکل حیران شي چې بار الہ په دې ځمکه باندې تاسو دنیا آباده کړې دا او بیا د دې دنیا د تربیت د پاره دي کم قسم اسباب جوړ کړي. په امریکا کې که تاسو وګورئ په زر میله کې یو د انګورو باغ دی، په سلور زره میله کې د غنمو فصل وي، د غنمو فصل 4 زره میله کې. بیا د دې امونو باغونه په زرګونه میله، د شلتالانو باغونه په زرګونه میله، د ماو باغونه په زرګونه میله. دې ټول سيزونو ته تاسو خیال وکړئ چې بالکل انساني عقل پکې بالکل کار نه کوي. د دې ټول لوبې باب چې را جمع کې فیصله بدا کې چې یو خالق کائنات ته چې هغه د ټول دنیا نظام چې دی هغه په 24 غنټو کې ته نه د مسقال ذره عمرم لاندې باندې نه کی. مسقال ذره عمر د اسمان ته تاسو وګورئ، د اسمان د کروڑونو میلو او اربونو میلو نه غیر چا پیر د اسمان نرور او ریزر او غرزولو، نه زلزلې او غرزولو، نه چرته پکې شق پیدا شو. او چې زرګونه کلونو نه او کروڑونو کلونو نه کله پیدا کړی دی خدای پاک په یو حال ولاړ. بیا د اسمان د دې ځمکې نه 1500 کاله مزلو باندې لري دی. بیا د دې اسمان غټواله په 1500 کاله مزل دی. هغه د پاسه دویم اسمان بیا په 1500 کاله لري دی. بیا هغه غټواله په 1500 کاله اوم اسمانه پورې داس. هغه د پاسه بیا عرش ته، هغه د پاسه بیا کرسی ده. اوس وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عرش بیا د ټول دنیا نه محیط دی. علما د فلسفه لیکل چې د عرش ته په فلسفه کې فلک اطلس وای. دا فلک اطلس بیا د ټول دنیا نه محیط دی او ټول دنیا له بیا دور ورکړي. په 24 غنټو کې د دې فلک اطلس یو دور چې دی هغه تمامي. د ټول سيزونو ته تاسو ګورئ، انساني عقل پکې چرته کار کوي یا انساني عقل پکې کار کوي؟ بیا دې د پاسه یو لوح قلم دی. هغه لوح قلم چې دی یو داسې ځای دی چې د دې ټول کائنات نظام د ابتدا نه والا تر قیامت پورې پاغي لیکل شوی. ستاسو ریکارډ هغه ته د الفاظ دیگر محافظ خانه وای. هغه محافظ خانه کې د هر چا ریکارډ پروت دی، دار چې د ابتدا بداسي وي او انتها بداسي. دا ټول سيزونه مفاتيح الغيب دي. اوس الله وی وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. دا الله پنيز هغه مغيبات دي چې دا الله نه سوا دا غي علم بل چاته نشتا. دا تا چې دنیا تراغله او دنیا کې سلک در تر لګلې دي دا امتحان دی، ابتلا ده. ته د خپل سر ته وګوره او د خپل سر کې بیا مزغو ته وګوره، د خپل فکر ته وګوره، خپل عقل ته وګوره او د خدای د کائنات ته وګوره. ته داغه د کائنات ستا عقل احاطه کولی شي؟ ته به دومره څه کوې چې څومره ته یې دغې نه په مخ کې به نه ځې. قدرت بیا تا ته عقل در کړی دی، فکر در کړی دی، سمجھ در کړی دی، سوچ در کړی چې ته که وغواړې
نو چې په دې ځمکه مې ته پیدا کړې نو دې ځمکه کې بیا ته ډېر څه کولی شي، دې ځمکې نه ډېر څه جوړولی شي که ته وغواړې. دا اوس تاسو وګورئ، انساني ایجادات وګورئ، انساني ایجادات، دا وایي جازونه. تاسو دا ټول جومات کې چې څومره ناست دي راشئ، دا یو رومال زه در کوم، دا خو داسې چې ما نیولی نه وي، تاسو اوچت وساتئ. په سوونو منه اوسپنې په هوا کې روانې، بیا پکې په سوونو خلق ناست. دا د انساني عقل ایجادات، دا قوت په دې سر کې چا ایښی دی؟ الله ایښی. دې څیزونو نه فایده چا واغسته چې زما دماغ کې یو داسې شی الله ایښی دی چې هغې نه ما ته څه کار اغستل پکار دي. دې څیزونو نه فایده واغسته امریکې، برطانیې، روس، چین، جاپان، دې خلقو ته فایده واغسته او هغه څیزونه یې جوړ کړه چې عقل ورته حیران. تاسو جوړ کړه. تاسو د پاکستان شریف ته وګورئ چې د په دې 15 کاله کې څه وکړه. دې غټ سرو په دې 15 کاله کې ته د خپل ملک کارکردګي وښایه. تاسو کړي ته دغه لا پاتې شوې چې د پاکستان وزیر قانون چې دی بیان ورکوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین که چا وکړو نو دا قابل جرم نه دی. دا د وزیر قانون بیان. اوس لګیا دی خلک صفایانې کوي چې دا د نه دي ویلي او د نه دي ویلي او فلانې نه دي کړي او ولې نه دي ویلي؟ پردي ملک ته تللی او په پردي ملک کې تا بیان ورکړی دی چې د پیغمبر متعلق توهینامیز الفاظ چې دي دا قابل جرم نه دي. په پردي ملک کې دی ویلي. ته نالت دي شي او په داسې ملک دي شي او په داسې قوم دي شي لکه دا مونږ چې پکې اوسي. اوس خبره دغې لا پاتې ده بس په پاکستان کې نور هر څه خلاص چې د پیغمبر توهین جرم دی او نه دی او جرم دی او نه دی او جرم دی او نه دی. مونږ دغې لا پاتې. نن ستا په پاکستان کې جګړه د څه ده؟ نه جګړه د څه ده؟ او که بېنظیره چېرته راپاسي هغه وایي چې زه ملک شرشم کوم. نواز شریف پې راپاسي چې نه شرشم نه ټیپر کوم یې زه. اوس خبره د ټیپر او د شرشمو ده، نور پکې څه نشته. دا مونږ او تاسو غوندې غټ سري چې یو دا یې ملګري. نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن ټول ملک یهود دی چې هله وزیر قانون د پیغمبر توهین کړی دی او مولیان پې چوپ دي. مولیان هم ورپسې شوي دي چې هلکه توهین یې کړی دی. زه یو بله خبره زه وایم چې دا توهین یوازې اقبال حیدر کړی دی او که دا توهین په دې 15 کاله کې ټول حکومتونو کړی. تاسو هم راپاسئ و لیډرګي یې که نه د ځوانو اخبار چې څوک واړي د هغه هم توهین یې کړی. 15 کاله وشو د پاکستان جوړېدو. توهین خو دې ته وایي چې سړی د قرآن او د حدیث خلاف ورزي وکړي. که بل څه ته وایي قرآن کې دي چې د پیغمبر توهین جرم دی او که یو سړی د خود قرآن توهین وکړي هغه جرم نه دی بلکې کافر دی. په دې قرآن 3 فتوې لګولي دي 3. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. کم قوم چې خپل فیصله په هغه قرآن نه کوي چې کم قرآن ما در نازل کړی دی الله وی دا قوم ظالمان دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. کم قوم چې خپل فیصله په قرآن نه کوي دا قوم فاسقان دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. کم قوم چې خپل فیصله په قرآن نه کوي دا قوم کافران. او دا زما د کور خبره نه ده. قرآن 3 قسمه فتوا په هغه قوم لګولې ده چې کم قوم خپل فیصله په قرآن نه کوي. فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون. الله وی دغه ټول قوم چې دی ظالمانم دي، فاسقانم دي او کافرانم. اوس یوازې اقبال دی که ټول خبره پوهېږئ که نه؟ هسې د باړې نه راځي تکلیف کې ټول د خټو ګوګوشتوان راته ناست دي. والله که په خبره پوهېږي ما څه وویل هلکه راپس پسه رومال ته یې وګورئ مخ کاخوا ما څه وویل د سره اوس څه کوئ؟ اوس په دې ګرمۍ کې هسې ځان وژنم که نه؟ بس اواز وشي جاله اقبال حیدر چې دی د پیغمبر توهین کړی دی او ملیان څه وایي نه. ما وویلې دا ده چې اقبال د پیغمبر توهین کړی دی که دې حکومت کې ایمانی په کار دا دی چې گردن کې غوس کړي. ٹھیک شو. لیکن که دې قوم کې ایمانی نو د پاکستان د حکومت نه به گردن غوسئ
چې تاسو باندې قرآن درې فتنې لګولې دي قرآن غوندي